نو که تاسو د ټیک ټاک دا یو څو سیټینګونه په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ نو بیا به ستاسو ویډیو د وایرل کېدو نه څوک هم نشي منع کولی. ستاسو هره ویډیو به وایرل کېږي، ځکه دا سیټینګونه تاسو ټیک ټاک په خپله وایي چې دا آن کړئ. کم سیټینګونه دي دغه لپاره به ټیک ټاک کې خپل اکاونټ راوړئ، بره به تاسو پرې 3 لاین کلیک کوئ، دلته به تاسو پرې سیټینګ اینډ پرایویسي کلیک کوئ، دلته به تاسو په دې دویمني اپشن پرایویسي کلیک واخلئ. دلته ښکته یو اپشن دی سجست یور اکاونټ ټو ادر، یعنې چې ستاسو اکاونټ نور خلکو ته سجست شي، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره دا یو څو سیټینګونه شو شي، که تاسو سره دا آف وي نو دا ټول به آن کړئ. چې څنګه هم آن کړئ، اوس د دې مطلب به څه وي، که تاسو سره په کنټیکټ کې څوک وي، د فیسبوک فرینډ وي، یا چې چا تاسو ته په واتس اپ یا په مسنجر باندې څه لینک دا رالیږلی وي چې څوک هم تاسو سره څه فرینډ دا وي که نه، نو هغو ته به ستاسو چې هغه کله هم ټیک ټاک استعمالوئ او تاسو ویډیو ورکوئ نو ستاسو ویډیو به هغو ته سجست کېږي، چې بیا به ستاسو ویډیو وایرل کېدو چانس ډېر زیات وي، ستاسو اکاونټ به زر ګرو کېږي. نو دا سیټینګونه لازمي آن کړئ. همدغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. ډېره زیاته مننه.